گناه شدی؟ نه. بیا ماده مینه. د یو هوډمن پلار ورځنۍ دنده که یخ وي او ګرمي 8 کلنه معصومه هغه ښوونځي ته په ویلچر رسوي چې 1 ساعت یې له کوره لرې دی. معصومه که هسته معصومه د ښوونځي په اړه ډېره خوشحاله ده. په همدې خوشحاله ده چې درس وایي. سهار یې چې ښوونځي ته وړم خوشحاله وي چې ښوونځي ته ځي داسې خاندي. زه یې هم د پلار په توګه خوشحاله یم چې درس ووایي راتلونکی یې جوړ شي. قرآن خوانم بچه ها میخوانیم با یک صدا بزرگترین شیره ها بقره از بچه په ها. پښو معلول داود د هرات ولایت دی. 2 لوڼې او 1 زوی لري. 3 واړه اولادونه یې ښوونځي ته ځي. وایي خپله وچه خوري خو د 2 لوڼو او 1 زوی راتلونکی په زده کړو کې ګوري او که په ده هره سختي تیریږي په معلول بدن یې زغمي. به خاطر ازی که زحمت میکشین که د دې لپاره زحمت کاږم چې د نجونې د افغانستان راتلونکی دی. دا ماشومه که درس ووایي سبا به یا ډاکټره وي او یا به کوم بل څه ورنه جوړ شي. ځکه خواري ورسره کوم. سهار 7 بجې ښوونځي ته وړم. د همدې ویلچر له امله ډېر په زحمت یم. په لاسونو مې درد شي او بېسېکه شي. یوازې د دې لپاره چې دوی درس ووایي او راتلونکی یې ښه شي. د ځینو هغو ماشومانو په څېر نه شي چې د ښار په کوڅو کې د پلاستیکو او نورو شیانو راټولولو ته اړ شي. اینا رو خوش دارم که درس بخونم. سیگار کشیدم دیسنجا. معصومه په 2م ټولګي کې ده او تر دې مشره خور یې په 5م ټولګي کې. دې کوچنۍ کورنۍ کې د معصومې ګلسوم او مصطفی لپاره لویې هیلې غوټه دي. معصومه هر وقت که میتم میایه خود. معصومه چې کله له ښوونځي راشي زه په درسونو کې ورسره مرسته کوم. درسونو کې هم ډېره تکړه ده. زه یې پوښتنه کوم چې درسونه یې څنګه وو. موږ ګډې لوبې کوو او یو ځای ډوډۍ خورو. داود له سخت اقتصادي کړاو سره مخامخ دی. وروسته له هغه چې لوڼې سهار کې ښوونځي ته ورسوي او غرمه مهال یې بیرته تر کوره راوړي بیا په مزدورۍ پسې وځي. بعد از که میاییم همیگی تر خوش که خدا هست بخونم میخوریم. وروسته له هغه چې ماشومان مې له ښوونځي راوړم هغه وچه یا لنده چې خدای راباندې لورولي وي هغه خورو. لږ آرام کوم او بیا ښار ته ځم او په ښار کې زه بوټونه رنګوم. لوی زوی هم نه لرم. یو زوی مې دی هغه هم 11 کلن دی او ښوونځي ته ځي. نور هېڅ عواید نه لرو. د کور کرایه او د اوبو او برېښنا پیسې دي. د ماشومانو مور هم ناروغه ده. زه په ښار کې د بوټونو په رنګولو 30 یا 40 افغانۍ پیدا کوم او بیا یې کور ته راوړم وچه ډوډۍ یا شین چای خورو. دا د یو ویاړمن پلار لوڼې دي. معصومه سر له اوسه لوی خوبونه ګوري. پلار مې صبح مرور میکنه مرختم مادر. پلار مې سهار له خوبه راویښوي. لاسونه او مخ مې پرېمینځم. وروسته مې مور راته وایي چې د ښوونځي جامې واغونده. بیا سهارنۍ خورم. ښوونځي ته په لاره مې پلار ځینې شیان راته اخلي او ښوونځي ته مې وړي. بیا مې پلار په 12 بجو له ښوونځي راوړي. غواړم ښوونکي سم، انجینره سم او خیاطي زده کړم. خیاطي یاد گیرم ریاضی یاد گیرم. خو دا پلار هم ښایي هغه اندېښنې ځوروي چې که یې لوڼې تر 6مه زده کړې وکړي له هغه وروسته به یې برخلیک څه وي. افغانستان کې له 2 میلیونه ډېرې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي او برخلیک یې نه دی معلوم. دی او میرمن یې هیله لري چې د ګلسوم او معصومې زده کړې به ونه درېږي او لوړې زده کړې به وکړي. معصومه ده من خوشحالم ده من کوشش میمینه ده. خوشحاله یم چې 2 لوڼې او 1 زوی مې ښوونځي ته ځي. غواړم چې د دوی ژوند او راتلونکی ښه شي. موږ خو زده کړې نه دي کړي. هیڅ شی نه لرو. آرزوی ما اینه که اینا درس بخونن. زموږ هیله همدا ده چې دا ماشومان لوی شي درس ووایي او باسواده لوی شي. ښه راتلونکی ولري بریالي او برلاسي وي او خوشحاله وي. یا گوش میدن دست خوب دیگه